دا چې افغانستان بیا له کوم غټ خطر سره مخ دی او نبیل د دې په اړه کوم تازه راپور ترلاسه کړی دی له رسنیو سره شریک کړی دی او موږ هم تر تاسو راورسوو. ګرانو ملګرو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست زموږ ځواک ټي وي چینل ته ښه راغلاست. که چینل مو نه وي سبسکرایب کړی د ویډیو کتو نه مخکې زموږ ځواک ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ. نبیل القاعده طالبانو په ملاتړ پر غزني برید ته تیاری نیسي. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي استخباراتي معلومات مې ترلاسه کړي چې کورني او بهرني استخباراتي ګروپونه په شدت لګیا دي. د ډیورند کرښې له هغې غاړې د پکتیکا او زابل له لارې اکمالات کوي. نوموړی وایي دغه اکمالات یو وار بیا د غزني په ستراتیژیک ښار د نیولو لپاره دي. نبیل وایي د دې برید پلان او رهبري د هند شعبه قارې پر غاړه ده. د القاعده د دې ډلې مهمو مشرانو په وروستیو اونیو کې د زابل د خاک افغان، د غزني د ناوې، د لوګر د خروار او ګیان، د پکتیکا د برمل او ګومل ولسوالیو او د وزیرستان د شوال درې ترمنځ سیمو کې پټې کتنې کړې دي. د نوموړي په وینا دغه برید د طالبانو استقلالیت او په تصامیمو کې وړتیا له جدي امتحان سره مخ کړي او د قطر د هوکړې خلاف د دغه برید ترسره کېدل به د طالبانو په سیاسي راتلونکي کرښه راکش کړي او ثابتوي ټول څه چې څنګه پاکستاني پوځیان غواړي هغسې به کېږي. تر دې وړاندې ګڼ راپورونه خپاره شول چې په قطر کې د سیاسي هوکړې تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره د طالبانو ناراضي کسان د حقاني متخصصین او د داعش جنګیالي د بیا منسجولو په حال کې دي تر څو د سولې تر هوکړې وروسته جګړه پر مخ یوسي. ملګرو دا وه زمونږ تازه ویډیو او تازه راپور. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ ځواک ټي وي چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت.